أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو لا تأكلوا الربا مخری تاسو سود اضعافا مضاعفة اضعافا پدو چندی سرا مضاعفة پدو چندی سرا با محاوره معنی بیدا شي اضعافا مضاعفة تاسو سود مخری پسو سو چند سرا واتقوا الله ويرجد الله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي ويرجد هغه اورنا اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو واطيعوا الله او تاسو تابعداریو کې د الله تبارك وتعالى والرسول او د رسول لعلكم ترحمون د پاره د دې چې پتا سو باندې رحم وکړي شي وسارعوا او منډکړی الى مغفرة بخنه طرفتا مغفرت طرفتا من ربکم د جانب د رب دستاسونا وجنت او جنت طرفتا داس جنت عرضها چپلنواله د هغه السماوات والارض د اسمانونو او د زمکی دی یعنی د زمکی او د اسمانونو عمر د هغه صرف پلنواله دی او عدت تیار کړی شوی دی دا جنت للمتقین د پاره د متقیانو الذين هغه کسان ينفقون چې خرج کوي دوی فی السراء په خوشحالی کې والضراء او په سختی کې والکاظمین او زغمون کې دي سکون کې دي الغیث غصه لره قابو کون کې دي په خپل ځان باندې په حالت د غوسه کې والعافین او عفو کون کې دي معافي کون کې دي عن الناس خلقته والله يحب المحسنين او الله تبارك وتعالى محبت کوي د نیکانو سره د احسان کوونکو سره والذین او هغه خلق اذا فعلوا چې هر کله وکړي دوی فاحشه یو بدکار د بے حیاي کار او ظلموا انفسهم یا دوی ظلم وکي په خپل ځانونو باندې ذکر الله نو بیا یاد کړی دوی الله تبارک وتعالى فاستغفروا بیا دوی بخنه اوغواړي لذنوبهم د ګناهونو خپلو ومن اوسوک دی یغفر الذنوب چې وببخي ګناهونه الا الله سوا د الله نه ولم يصروا او دوی مداومت نکوي دی کلکواله نکوي ټینګواله نکوي علامه فعلوا په هغه کار چې دوی کړی دي وهم يعلمون او دوی په دي اولئک دغه خلق جزاؤهم بدل د دوی مغفرت من ربهم د جانب د رب د دوینا وجنات او جنتون دي داس جنتونه تجري من تحتها چې بهيږي لاندې د هغینا الانهار نهرنا خالدین فيها دوی به همیشه وي پدې کې ونعم او ډیر خدي اجر العاملین بدل د عمل کوونکو قد خلت په تحقیق سره تیر شوی دي من قبلکم مخکستاسونا سنن واقعات طریقې فسیرو پس وګرځي فی الارض پس مکه کې فانظروا پس وګورئ کیف کان سرنګو عاقبت المکذبین انجام د دروغ نسبت کوونکو انجام د دروغ غنونکو هاذا دا قران کریم بیان للناس بیان دے د پاره د خلقو وهدن او هدایت ته وموعظه او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو ولا تهنوا او تاسو همت مبیله تاسو سستی مکوي ولا تحزنوا او مغم جن کېږئ وانتم الاعلون او هم تاسو بغالب یې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ان یمسسکم کچری رسیدلې د تاسو ته قرح زخم فقد مس القوم نو په تحقیق سره رسولې د تاسو د قوم ته قرح مثله زخم په مثل د دي وتلك الايام او دا ورځي نو دا ویلوها اړو راړو مونږه بین الناس د خلق پمینس کې وليعلم الله الذين وليعلم الله د پاره د دې چې معلوم کی الله تبارک وتعالى
الله ته معلوم دي نو معنی به داسي شي وليعلم الله د پاره د دې چې ظاهر کی الله تبارک وتعالى الذين هغه کسان امنو چې مؤمنان دي ويتخذ منکم او جوړ کی منکم بعض دستاسونا شهداء شهیدان والله او الله تبارک وتعالى لا يحب الظالمين محبت نکي د ظالمانو سره وليمحص الله او د پاره د دې چې خپاک کی الله تبارک وتعالى الذين هغه کسان امنو چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين او ختم کی تباہ کی کافران ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين ولما او اسپوري ولما يعلم الله او اسپوري ندي معلوم کړي الله یعنی ندی ښکارا کړي الله تبارک وتعالى الذين هغه کسان جاهدوا چې جهاد وکړو منکم د تاسو نه ويعلم الصابرين او ندی ښکارا کړي صبر کوونکی ولقد كنتم او خامخا په تحقیق سره وای تاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د دینه چې تاسو سره ملاقات وکي فقد رايتموه پس په تحقیق سره اولیدو تاسو د غمرګ وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل